کاروانونه د اسرا پلو روان دي کاروانونه د اسرا پلو روان دي وخ بدل دلاری شاړ د کینان دي کاروانونه د اسرا پلو روان دي وخ بدل دلاری شاړ د کینان دي وخ بدل دلاری شاړ د کینان دي په هر لور د وحدت نوبت غږیږي د کسرا د محل سکیرا نړیږي د عزا او د هبل مناور کیږي رسومات هم د خپود لاند کیږي په حرم د نبوت بیرغ رپیږي د کعبه په هر یو ګټ کې مات بوتان دي د کعبه په هر یو ګټ کې مات بوتان دي وخ بدل دلاری شاړ د کینان دي کاروانونه د اسرا پلو روان دي وخ بدل دلاری شاړ د کینان دي وخ بدل دلاری شاړ د کینان دي نن پتیخت د سامراج هر یو ستم دے پزړګي دا ابو جهل باندې غم دے د ابلیس تزړه پکور باندې ماتم دے زیر زیر دے عیسی مریم دے زکچگی دا علی مرد میدان دی زکچگی دا علی مرد میدان دی وخ بدل دلاری شاړ د کینان دی کاروانونه د اسرا پلو روان دي وخ بدل دلاری شاړ د کینان دي وخ بدل دلاری شاړ د کینان دي دوت باد جبریت وزری پریشوی حوصلی د امیه خاوری ریشوی بولهب د حسن مات دروازې شوي د بلال د منی اوچت مرتبه شوي په هر در اوازونه د اذان دي په هر در اوازونه د اذان دي وخ بدل دلاری شاړ د کینان دي کاروانونه د اسرا پلو روان دي وخ بدل دلاری شاړ د کینان دي وخ بدل دلاری شاړ د کینان دي د دوران د حادثو زن راتیر شو سم پسو کو دا چړو زن راتیر شو پبی رحم پسر لو زن راتیر شو د هجران پورزوش پو زن راتیر شو
مدینه کی زکو رزید سلمان دی مدینه کی زکو رزید سلمان دی وخ بدل دلار شاړ د کنان دی کاروانو نا د سر پلو روان دی وخ بدل دلار شاړ د کنان دی وخ بدل دلار شاړ د کنان دی اوس بچ ژوند دی پس مکان خخیږي نساروی پس ژوندان پاګوت کیږي نہ غریب تخپل غربت پاګوت کیږي اس نئی معصمتنا نہ لٹ کیږي پہر لوری رنا گان د قرآن دی پہر لوری رنا گان د قرآن دی وخ بدل دلار شاړ د کنان دی کاروانو نا د یسر پلو روان دی کاروانو نا د یسر پلو روان دی وخ بدل دلار شاړ د کنان دی وخ بدل دلار شاړ د کنان دی وخ بدل دلار شاړ د کنان دی بسم الله الرحمن الرحیم زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو ډیرو سپیزلو غختلو یاړلو وتلو پښتنو افغانانو رونو خويندو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ کې د خپل لوی پښتونخوا غږ شاملوم راغلی یم د سیندونو وطن ته د باغونو وطن ته د ولو او ابشارونو وطن ته د چینو او د ښایستونو وطن ته ډېر لرې د پېښور نه سوات ته راغلی یم د سوات پنجګرام کلي ته راغلی یم تیندو ډاک ته راغلی یم د پښتو مشر شاعر عالم دین صاحب کتاب شاعر د خوب د رڼاګانو شاعر د ترنم د سوات د ترنم یو بیساری او بیسانی نوم استاد فضل نعیم لراغلی یم نن با د قدرمن نعیم صاحب سره د هغه په ډېره هنري متغزل ریزه او شعریت باره شاعرۍ هم خبرې کوو د سوات په دې چپې چپې سین او د سوات په دې اسمان سکه غرونو د دې په تاریخ د دې په تهذیب او خصوصا د سوات په علمی فرهنګي جرګو ټولنو به ورسره هم خبرې کوو دا د سوات لومبۍ مرکه ده چون په سوات کې په شلګونو نه په سلګونو لوی نامې دي لوی هستې دي خدا غریزه علاقه ده د هر یو پسې به زه غرونه وهم د دوی کلو ته به ورځم او د دوی د ژوند د دوی د اند او د دوی
د کار زیار نه به وخت په وخت تاسو خبروم. نو ان شاء الله نعیم صاحب ستړی مشي په خیر راغی. تاسو ستړي وشه باچا جي، الله مو ډېر عزت وکړه. زما خواله لارې سوات ته د دې سیندونو د منځ ته دونه سفر هم وکړو، هر کله راشي. ستا حق تا د ژبې له کار کړی دی، د خاورې له د کار کړی دی، او د دې خلکو د بچو په رغونه کې ستا یو ډېر لوی رول او لاس دی. ستا څه خیال دی؟ ته یو عالم دین هم وي، نو د شاعرۍ د حسن دا کږلیچونه او دا یو عالم په حیثیت دومره مصروفه ژوند، دې شاعرۍ ته، دې لیکلو ته، دې کتابونو ته وخت څنګه ورکې؟ د دومره مصروفیاتو چې په سوونو طالب علمان دی او مدرسه تجوید القرآن پنجګرام هم چلې، د دې ته څنګه وخت ورکې؟ بس باچا جي د مینې چې کوم دی څه اندازه نشته. زما د شاعرۍ سره د کال 88 نه چې کوم دی نو تعلق دی، او یایم نه د هغې نه تعلق دی چې د هغې سره زما شوق و. هغه شوق سره د دې دیني مصروفیاتو الحمدلله دغه منزل تر دې وخته پورې راورسېد. خوب د رڼاګانو یو کتاب ستا چاپ دی او د دې سفر څه تقریبا کم 50 کاله وشول. دا ولې په کار خو دا وه چې دې دومره موده کې ستا ډېر کتابونه چاپ وي؟ زما په خیال چې هم د دې مصروفیت وجه وه او که د غریبۍ چې د کتاب نه چاپ کولو؟ د مصروفیت وجه وه، او زه به دا وایم چې په هغې کې زیاته منډه ترډه ستاسو وه چې تاسو دې خبرې ته هڅولی مو. زما ناراستي وه یقیني چې 3-4 کتابه نور هم تیار دي، خو دا یو کتاب چې د دې څهره ټوله ستاسو په سر ده. زمونږ د چا؟ د سید صابر شاه صابر اولنۍ او خبره د دې، او بیا سره منډه ظفر علي ناز او عبدالغفور غفور بابا وهله، خو څهره ستاسو په سر ده. شمس صاحب مرحوم، د شمس صاحب مرحوم خو چې کوم دی د هغې به څه ووایې، هغه خو چې په دې کتاب کې زما سره څومره کار کړی، زما د کاپیانې څومره لیکلي، په دې بیمارۍ په دې حالاتو کې چې کوم دی هغه دې ته څومره هڅولی م، او نثر کې دې هم کار کړی دی او یو ډېره ښکلې سفرنامه دې هم لیکلې ده، ولې نه چاپ کې؟ ان شاء الله تعالی زر ته زر چاپ کوم. زما 4 نیمې میاشتې په د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام په خوا کې تېرې کړي. ډېر زر څومره لکه؟ ځکه ما ته ووایه چې بیا چاپ نه کې، بیا خو دې زه نه پرېږدم که نه. ان شاء الله تعالی چې 4-5 میاشتې کې چاپ کوم که خیر. د بل د شاعرۍ کتاب هم او د ان شاء الله شاعرۍ کتاب زما سره نظمونه ډېر زیاته په مختلفو ملګرو باندې مې ویلي دي. په هر دغه کې د مخکتنو کې ما ډېر ملګرو قدر راکړی، په هر چا مې لیکل کړي، هغه به راجمع کوم که خیري. او الحمدلله نعتونه ډېر زیات دي، او دا د 2-3 کتابه به دا وباسو ان شاء الله. نعیم صاحب خلک درته ګلدا هم وایي، دا ګلدا درته خلک ولې وایي؟ د دې سوات ما یو خبره نوٹ کجي، ګلدا، شالدا، خاندا، توردا، سپیندا، دا د سوات اصل کې دا ګلدادا دی، خندادا دی، شلدادا دی، خو دا یو دا لالیب د خلکو حذف کړی دی، په لنډو باندې وایي، او دا ادبي نومونه دي چې مونږ یو بل ته په نامه باندې نه وایو، کشران مشرانو ته وایي. خو دا ګلدا زما داسې نوم دی چې دا اوس ما د سپینګیري هم وایي، مشران راته هم وایي. په دې باغونو کې لوی شوې، بالکل په دې غرونو کې لوی شوې، په دې ابشارونو، چینو، دا چپی چپی سیندونو کې را ظلمې شوې. اول خو درته دا وایي چې د دې سیند د لمبا چل درځي؟ یاره راځي لاله، لږ ډېر لاله راځي، ډېر لاله نه راځي، خو راځي لاله. د کلي هم د پنجګرام سره مې تعلق ته، نو بیا لاله هم راځي. ځکه چې دا داسې کلی دی چې خامخا به هر چا کبان دې چېرته نیولي دي پکې؟ نیولي مې دي جي، زلمیتوب کې نیولي مې دي. سوات د ادب په لحاظ ډېره یو خیرازه علاقه ده، ډېر لوی ادبي تاریخ لري، علمي تاریخ لري. ستا د کومو جرګو، ادبي جرګو سره تعلق پاتې شوی دی؟ زما ابتدایي تعلق چې کوم دی د پښتو ادبي کاروان سره پاتې شوی دی، چې دا په ټول سوات باندې خور، او اوس په وروستۍ کې زما تعلق چې کوم دی سوات ادبي ستورو سره دی. څومره جرګې به سوات کې؟ تقریبا ختمیږي او بیا جوړیږي، تقریبا د 100 پورې به وي. ولې ختمیږي او جوړیږي؟ نو بس هلکان دي، شوقونه دي،
کله څوک یو جوړي کله بل جوړي نه خو زمونږ په نه وخت نه سپینه خبره وکړه شوکونه دي که اختلافات دي؟ اختلافات پکې شته جی ښه. ستا هم ته خو عالم سړی ستا هم اختلافات زما اختلافات نشته زمونږ جرګه د څو ملګرو چې د زمانې زمونږ 15 کالو چې د بل جدا شوي نه یو ولې نشته ستا او د حنیف کیس خو ما پښتونکوټ کې جوړه کړې وه تا اختلافات ولې نه لرې رشته زما سره اختلافات نه زما ورور دی اوس دې ورور دی جوړې ده پس انیب قیصر زما خو زما داسې ورور دی چې 15 کالو یو شعر دې څنګه ویلی هغه نعیمه یاران ټول مې د ګبین ځینې خواږه دي خو غفور بابا او ناز عظیم او قیس مې د زړه سره دی رادرومه بې تپوسه په زړګي مې کله ور دی سپرلي وختونه دي جانا نمازیګر دی څومره مشاعرو کې به د نعیم صاحب تر اوسه ګډون کړی وي باچا جي دا شمار خو ماته نه دی معلوم ځکه چې ته یو ډېر ښه مشاعره باز شاعر نه، یې بالکل. او همیشه ما دا اندازه کړې ده چې عام خلک په مشاعرو کې د ترنم شاعر له ډېر داد ورکوي نو زما په خیال تا خو په بوجو دادونه وصول کړي په پیټو نه بالکل جی الله رحم دی ترنم د شروع د سره په شاعرۍ کې دی را روان دی او که نه بیا وروستو دی دا لاره نه چې زه چې شاعري جوړوم غزل جوړوم نو ترنم دې مخکې والد صاحب د ډېر لوی عالم دین و الحمدلله حضرت مولانا فضل هادي صاحب جی تجوید القرآن مدرسه چې د دې سوات په سویادو مدرسو کې د دې جوړه کړې وه د دې دویم محتمم دویم محتمم و د هغه مخکې به دی چې دا د جانان د زلفو د ځنګل او د محبوب د سترګو د دلدل خبرې کولې او غزلونه دې ویل نو د هغه رد عمل څه و ډېر وسیع النظره سړی ما ته هېڅ قسمه رکاوټ نه دی جوړ شوی مخالفت دې په خاندان کې چا کولو هېڅ چا نه دی کړی بیا هم د دې مخالفت د نو باوجود د میله یو کتاب چاپ شو نو بس دغه زمانه راستي وه دا ما ته د مخالفت نه هم دغه چې کوم دی زمانه راستي جوړه شو ادبي رقیبان خو د سوات کې شته که نه ادبي رقیبان خو مې څوک نشته نشته نه ټول مې خوښ دی ټول ملګری یم ټول مې خوښوي د سوات لوی شاعران څوک زمونږ د پښتونخوا غږ ملګرو سره ذکر وکړو ډېر وفات شوي چې دي زمونږ تلامن تنها صاحب وفات شو تلامن تنها صاحب خو وروستو زمونږ مشرانو کې د ما اولنی مشر سرفرست اعلی زمونږ د پښتو ادبي کاروان سیف الملک صدیقي صاحب د چا چې دا غزل ډېر مشهور دی زه انتظار کوم ستا د زمونږ سرفرست ولې پناه شوې ته زما او هره میاشت کې به د هغه د حجره کې چې کوم دی نو خامخا غونډه کېده کوم ځای کې کابل کې کابل کې ښه بل او بل چې کوم دی په هماسر ملګرو کې حنیف قیس او الله دې وبخي عبدالرحیم روغاني صاحب دا ډېر نږدې زړه ته ملګري نو خو زموږ د خپل ملګري ظفر علي ناس ما ته موجود د خپل ملګري غفور بابا او شمس الاقبال شمس صاحب اوس دنیا نه لاړم والي صاحب تا لیدلی و د سوات جی ما لیدلی هغه دور دې م لیدلی و دور مې هم لیدلی دې دور کې او هغه دور کې څه فرق دی او مقایسه کوي نو هغه وخت کې خو زه وړوکی وم هغه په چې کوم دی یو کم اویا کې د هغې د حکومت تللی و زه په هغې کوم پنځم کې وم نو هغه وخت خو د شاعري خو د هغو ډېر بیا هم خبرې خو به اورې چې هغه دور زرین او زرین دور هغه ډېر زبردست انسان و د خاندان کې بهترین انسانیت یو شخصیت د هغه نه زما مطلب دا دی اوس خو سوات ډېر آباد شو بلډینګونه او محلونه او ماڼۍ او قدم په قدم هوټلونه هغه وخت دومره ترقي نه وه کړې او د سوات خلک د هغه دور صفت کوي دا نو هغه یو داسې انسان و چې په خپل قوم باندې مین و هغو له تعلیم ورکړی دی او داسې تعلیم ورکړی چې صرف یوه خبره به وکړم چې په دې سوشل میډیا باندې چلیږي چې په بر علاقو کې کالام کې یو اسکولو چې کله هغه چې کوم دی لسم یو هلک پکې و چې هغه وی چې پاس شو صاحب څه چلو کو دی به کوم ځای داخله وي په ده پسې به سکول ځي نو هلته هغه سکول چې کوم دی د یو هلک دپاره هایي کړو نو دومره نعیم صاحب یو بله نوې خبره هم ستاسو یادداشت کې راولم زما په خیال چې دا د پښتنو د تاریخ هغه لومبی باچا و چې پښتو یې لازمي ژبه وه پښتو سرکاري ژبه وه واه سرکاري ژبه وه په اسلحو باندې دا لیکلي شوي وه
چې دا اسلحه د خپل مالک نه علاوه د بل چا سره بغیر ملاو شو هغه به جرمانه کېږي دا به پښتو به لیکلی شي هر څه هر څه روپۍ هم په پښتو کې وه روپۍ هم په پښتو کې وه نعیم صاحب ستا د ترنم یو خپل خوند دی او ستا د ترنم یو خپل انداز دی جی جی خوښه دې نه ده چې د جولای په دې ګرمۍ میاشت کې سخته ګرمۍ میاشت کې او د یخه هوا زه خو اول د دې سیند په غاړه چې ناست یم دا ګوره دا کپړې رانه زما په دې سر کې چې کله ګومن سحر ووهم نو تر ماښامه پورې زما سر کې لار نه دغه کېږي ځکه زما دا سر دومره سخت ویښته دي خو بیا هم دا ویښته رانه اوړي راوړي دا یخه هوا دا خوږه شاعرانه هوا نو چې دې شاعرانه هوا او فضا او رنګ او خوند سره ستا ترنم شامل شي او د یور ویس ټي وي لندن ملګري ووري جی بالکل غزل ووایم ووایه خو تازه چې تازه دی تا نه دی اورېدلی ما نه دی تاسو نه دی اورېدلی زما قرار زما ټکور د زړګي چرته بوزي زما قرار زما ټکور د زړګي چرته بوزي وخت د خوانه مې داسو لیون چرته بوزي وخت د خوانه مې داسو ما د خزان په یو موسم او چرته هیر کړي ندی ما د خزان په یو موسم چرته هیر کړي ندی زما د ذهن د ورشو نسپرلی چرته بوزي زما د ذهن د ورشو نسپرلی چرته بوزي وخت د خوانه مې داسو لیونی چرته بوزي وخت د خوانه مې داسو د سپوږمۍ شپه هغه پر لطفه زلزله د وصال د سپوږمۍ شپه هغه پر لطفه زلزله د وصال هغه یادونه مې د زړه بیګانې چرته بوزي هغه یادونه مې د زړه بیګانې چرته بوزي وخت د خوانه مې داسو لیونې چرته بوزي زما قرار زما ټکور ډېر حسن د شپې حسن د ورځې دی په یو بل اډاڼه ډېره ښه مثال حسن د شپې حسن د ورځې دی په یو بل اډاڼه د زلفو ول د شفق خیز اننګې چرته بوزي د زلفو ول د شفق خیز اننګې چرته بوزي وخت د خوانه مې داسو لیونې چرته بوزي وخت د خوانه مې داسو د غریبۍ ژوندونه تیر بشي خدا ووایا د غریبۍ ژوندونه تیر بشي خدا ووایا زما د خاورې دا سپېڅلي زلمې چرته بوزي زما د خاورې دا سپېڅلي زلمې چرته بوزي وخت د خوانه مې داسو د غریبۍ ژوندونه تیر بشي خدا ووایا د غریبۍ ژوندونه تیر بشي خدا ووایا زما د خاورې دا سپېڅلي زلمې چرته بوزي وخت د خوانه مې داسو
لیونی چرته بوزي زما قرار زما ټکور ډیر ډیر نیم او پخته د وخت له اجدهانه داسې نیم او پخته د وخت له اجدهانه داسې مال ګودر مال چنار د منګي چرته بوزي ما د ګودر ما د چنار نو د منګي چرته بوزي وخت د خوانه مې داسو لیونی چرته بوزي زما قرار زما ټکو ډیر نعیم صاحب عالم سړی اسلام کې خو څلور ودونه جایز دي تاسو ودونه کړي دي ما یو ولې بس په یو کې ممانعات نشته په څلورو کې اجازه ده نو دوراندار نه یریږي بل نشي کولی نه ها بس زه خوشحاله یم په دې یو باندې لکه تمام مطلب دا دی چې اسلام موږ له اجازت راکړی چې څلور ودونه وکړو او ډېرو عالمانو هم څلور کړي دي نو تا کړی دی امت زه خو عالم هم نه یم زه خو شاعر یم ها نو بس څلور اجازت ته یو چې کوم دی مننه نشته یو د په خوښه کړی دی که نه د خاندان په خوښه د خاندان په خوښه او داسې دی لکه چې ما په خپله خوښه کړی لکه د جینۍ دی د مخکې د واده نه لیدلې وه د خپل کلي خلکو د خپل کلي خو ضرور نه دی چې یو بل ته د په بام سړی ودرېږي ټپې دي نه 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 بس داسې مې نه ولیدلې او بس خانداني طور دی یو بل خوښونو ښه خاندان لکه د خاندان په خوښه دی د کړی خاندان په خوښه څو بچي دي دي شپږ دی الحمدلله هلکان جینکۍ هلکان مې څلور دي جینکۍ مې دوه دي او تا نه علاوه بل عالم شته الحمدلله زوی مې مفتی دی او خاندان کې ډېر عالمان دي نور شاعر زوی دې شته دا یو زوی مې چې کوم دی شعر و شاعري کوي کشر سعید نعیم ښه شعر و شاعري نه کوي بلکې ښه شاعري کوي شاعري کوي د رڼا ملګرو حصه ده او پښتونخوا هره مشاعره کې هره مشاعره کې سره شامل وي او ډېره ښه شاعري کوي ډېره اوس ستا کور کې علمي خو ډېره لویه لیبرري ده ما کتلې ده لویه لیبرري ده او ډېر لوی لوی کتابونه پکې پراته دي د فارسي د اردو د پښتو د پښتو لیبرري در سره هم شته بیله شته جي ښه کور کې دی کور کې ده چېرته چېرته تلې ادبي دورو باندې تر اوسه نو ګرځېدل ډېر درې ته تللي وو پاړه چنار ته تللي وو انګو ته تللي وو ټل ته تللي وو اوس په دې لنډورو کې موږ د کوهاټ د هنګو دوره وکړه د لکي مروته پېښور د پکې یاد نه پېښور خو ځکه نه یادوم پېښور خو زما کور دی چې سید صابر شاه باچاجي شته خو پېښور ځکه نه یادوم دوران د مې کور افغانانو پښتنو ملګرو بره پښتونخوا ته ولې نه یې غوښتې تر اوسه ګیله دې نه کېږي ګیله خو مې ترې کېږي خو زیاته ګیله مې د باچاجي نه کېږي څنګه چې باچاجي تر اوسه پورې دا هڅه نه ده کړې او که کړې هم ده خو تر اوسه پورې لا شوې نه ده بس زه اوس به د ګیله انشاءالله چې بره پښتونخوا ملګرو واورېدل او دا حقیقت دی چې بره دارنګ یو څو مخصوص تنان ځي یو پاټۍ پورې خصوص محدود تنان هغوی بیا غواړي تنان کې ستا غوندې لوی لوی خلک هم شته پکار دا ده چا چې دې ژبې ته ټول ژوند بخلی پکار دا ده چې د افغانستان پښتانه په پښتو مین پښتانه ډېر لوی تحریکونه او پاڅونونه او جرګې او تنظیمونه او بزمونه دي هلته پکار دا ده چې ستا غوندې مشران چې چا ټول ژوند پښتو ته بخلی چې هلته میلمانه کې ولته یې وقدرې ولته یې ونازوي بونیر د پښتنو یو ډېره لویه علاقه ده یو وخت کې بونیر د سوات ریاست سره تړلې شوې علاقه وه ډېر لوی کار بونیر کې هم پښتو ادب روان دی دا تاسو نه اوس بیاله شوې ده د سوات نه څه نیمګړي هم پېښوي خو بیا هم بونیر او د بونیر ادبي تنظیمونو تحریکونو سره رابطې شته بالکل شته جي
یو بل لزی راځي هغه موږ له راځي موږ هغه له ډېر زبردست خلک د بنیر ته د پیر بابا زیارت ته کله کله ځې زم بالکل ځي یوازې که ناوې سره نو کله هغو سره کله د ملګرو سره ما اورېدلي دي چې ناوې دې هم د بونیر ده نه خو زما د دې کلي ده نه ستا اوښې بونیر کې نه اوسېږي نه خو هلته کې زما اوښې هلته ډیوټي وه ښه جیل سپورټنټ د جیل سوپرډنټ دا ځکه ما وویل چې د جیل د بونیر د جیل کله کله پښتانه ملګري ستا په وساطت چکر وهي که نه بالکل حافظ ښه نعیم صاحب څه د خیال دی ډېر مشران لاړل شبنم صاحب لاړو رحیم شاه رحیم لاړو طالمن تنها لاړو څو ورځې مخکې شمس صاحب لوی څلور ورځې مخکې شمس صاحب لاړو راتلونکي نوی نسل پښتو کې د سواد کم نوی نسل دی زما په خیال چې ډېر ښه شاعران هم پکې شته دوی نه دا امید کوي چې دا کم مشران لاړل د دوی دا ځای به دوی ونیسي نو بس که د هغوی په نقش قدم روان شو نو وبنیسي او که د هغې نه جدا شو نو بیا نه نیسي د زموږ ډېر ښه مشران نو تاسو دلته مشاعرې او سرګرمۍ کوئ کېږي جي ښه تنقیدي غونډې کېږي تنقیدي غونډې کېږي خو زه خپل ځانې باندې ډېر نه یم شامل شم خو کېږي د مصروفیاتو د وجې نه ووایه که نه یو غزل ملګرو سره د پښتونخوا غږ کې خوب د رڼاګانو کتاب دا د نعیم صاحب یو ډېر ښکلی کتاب دی او ډېر ښکلی چاپ کړی دی بلکې زه خو یم چې دومره ښکلی شاپاڼه یې ظفر علي ناز لیکلې ده ډېر ښه کتاب دی دا پکار چې ملګري وګوري ځکه چې ډېر اهم کتاب دی او دا هم یو نعیم صاحب زما په خیال چې دا د خوشحالۍ خبره ده چې دا کتاب خورونکي څوک دي د کتاب خورونکي سید صابر شاه د رڼا تحریک پښتونخوا دا نعیم صاحب د ټول ژوند شاعري ده چې ما راټوله کړې ده ما مرتب کړې ده او ما چاپ کړې ده او دا ما ډېر په زور په د چاپ کړی ګینده هم ځان نه راکولو خو په ډېر زور باندې مې چاپ کړی غزل وایي جي دا باچاجي غزل دی چې ارشاد دا د 14 اګست 1906 دی زوړ دی دغه یو غزل ما تاسو ته نه وی دا زوړ دی که په دې کې څه کمزوري وي نو شاعري وړه وه وړوکی ومه عمر کم و نه 40 کاله مخکې غزل دی 40 کاله خو وایي تا ته اوس هم ځوان لکه ته د 40 کالو وایي نعیم صاحب څومره عمر دی 53 نو مطلب چې ښه ځوان وي ځوان وي ښه د بڼو ښکار دی برابر ولګېد د بڼو ښکار دی برابر ولګېد زما په سم د زړګي سر ولګېد د بڼو ښکار دی برابر ولګېد زما په سم د زړګي سر ولګېد ستا د پلو د نیم کښو نه کتل ستا د پلو د نیم کښو نه کتل داغ مې د مینې په ځیګر ولګېد داغ مې د مینې په ځیګر ولګېد زما په سم د زړګي سر ولګېد د بڼو ښکار دی برابر ولګېد زما په سم د زړګي سر ولګېد چې مقرر بنن اجل وي د چا چې مقرر بنن اجل وي د چا مقتل د مینې په ګودر ولګېد چې مقرر بنن اجل وي د چا مقتل د مینې په ګودر ولګېد زما په سم د زړګي سر ولګېد د بڼو ښکار دی برابر ولګېد زما په سم د زړګي سر ولګېد اوس به ګوټ ګوټ د پښتونخوا رڼا کې اوس به ګوټ ګوټ د پښتونخوا رڼا کې د علم نور په پېښور ولګېد د علم نور په پېښور ولګېد زما په سم د زړګي سر ولګېد د بڼو ښکار دی برابر ولګېد زما په سم د زړګي سر ولګېد هر شعر انتخاب دی مننه جی اخر به وجاړې مغرور حسن دی
اخر به وجاړې مغرور حسن دی که په ځوانۍ د مازدیګر ولګېد اخر به وجاړې مغرور حسن دی که په ځوانۍ د مازدیګر ولګېد زما په سم د زړګي سر ولګېد پښتو وربل ته به دې وخېجوم پښتو وربل ته به دې وخېجوم که په سپېره سیمه منور ولګېد که په سپېره سیمه منور ولګېد زما په سم د زړګي سر ولګېد ډېر کړه سپېلنې ورته لوګې نعیمه کړه سپېلنې ورته لوګې نعیمه کړه سپېلنې ورته لوګې نعیمه دا په اشنا د چا نظر ولګېد دا په اشنا د چا نظر ولګېد زما په سم د زړګي سر ولګېد. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه قدرمنو عزتمنو درنو ملګرو دا و فضل نعیم صاحب ګلدا د نعیم صاحب ژوند یو خور وور کتاب دی یو پاک یو سپېڅلی کتاب دی دا چې څومره ښه او لوی عالم الدین دی دومره ښه روماني شاعر هم دی د ده هغه اړخ بیل دی او دا اړخ بیل دی د زمانو نه زما ملګری دی زمونږ د دواړو دا ګیرې داسې سپینې نه وې زما سوات ته راتګ د ده پېښور ته راتګ هغه وخت کې به و چې زمونږ د ځوانۍ نیلې ښه پترپ و ښه ځوان و دی لګیا دی د ژبې خدمت کوي د پښتو مالیار دی د سره ډېرې خبرې کېدی شي بیا به ورسره هم کینو بیا به ورسره هم خبرې کوو ملګرو د پښتو د ژوند مینې بقا حسن او ښایست دا سفر به هم داسې جاري وي د پښتو د رنګ اوبو د قافلې دا یون به هم داسې دوامدار وي اوس درنه اجازت غواړم د لوی الله پامان چې پاس د عرش معلا کوم جلوې راځي چې پاس د عرش معلا کوم جلوې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي چې پاس د عرش معلا کوم جلوې راځي چې پاس د عرش معلا کوم جلوې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي زړګي عادل تد حسنونو پیمانا پرتدا د محبت اخوت لویا خزانه پرتدا هم د کسرا د محلونو زلزلہ پرتدا د یتیمانو د درد خوږه کیسه پرته ده دلته سلام ته ډلې ډلې فرښتې راځي دلته سلام ته ډلې ډلې فرښتې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي
چې پاس د عرش معلا کوم جلوې راځي چې پاس د عرش معلا کوم جلوې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي هر ساعت دلته تازه کیږي درونې یادونه په هواګانو راخورېږي د فارسي یادونه په تدبر پراته بقي کې عثماني یادونه د مؤذن د خولې وځي د حبش یادونه د شرق او غرب شمال جنوب نه قافلې راځي د شرق او غرب شمال جنوب نه قافلې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي چې پاس د عرش معلا کوم جلوې راځي چې پاس د عرش معلا کوم جلوې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي په نصیب غورا د جبريل د تلو راتلو خار دې ټول نړۍ ته د قرآن د خورېدو خار دې هم د جذبو خار دې او هم د حوصلو خار دې خار د جانان دې د زړګو درغېدو خار دې د معرفت د خمار دلته پیمانې راځي د معرفت د خمار دلته پیمانې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي چې پاس د عرش معلا کوم جلوې راځي چې پاس د عرش معلا کوم جلوې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي پسر لیواړه د احد د مقبرې نوځي سمندرونه د علومو د صفې نوځي دلته کې منا پاوروجا د اندازې نوځي چې پدر پوهوي نوزړه یې د سینې نوځي ټکور د زړونو یې د هرې منارې راځي ټکور د زړونو یې د هرې منارې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي چې پاس د عرش معلا کوم جلوې راځي چې پاس د عرش معلا کوم جلوې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي پکې خوشبو د مدینه منورې راځي
عائشی مور سنگ چی خوندا ستا د حجری رازی عرش نتر پرشان واراتا بے اندازی رازی وگمی دمینی هم دورزی هم دش پی رازی نئی مسنگ چی داس ولا سلام ناری رازی دام ایمان د جوابنا دروزی رازی دام ایمان د جوابنا دروزی رازی پکی خوشبو د مدینه منوری رازی پکی خوشبو د مدینه منوری رازی چی پاس دارش معلا کم جلوی رازی چی پاس دارش معلا کم جلوی رازی پکی خوشبو د مدینه منوری رازی پکی خوشبو د مدینه منوری رازی پکی خوشبو د مدینه منوری